خلق چې زه خاولې ګوري ورته تا چې مخ پټ کړ نو ګزار دې وکړه ځه که نه خو ځه که نه ډوډۍ ما نه ده خوړلې مزل ته نه شي کولی دا د علي خان خو راغی دادا دا تمام ورځ په خرس سوار ده دا کار مار نه کوي د علي خان سره ته خبرې وکړه زما خبر نه مني واه خرڅومه په خپل خو کورلاګانې دې ګرځئ او په ما باندې دا خر نه پرېږدو کېږي که غلطه وایم دادا نه دا خر هم خو د کرونا بای لري دا هم ته پوهېږې که نه ودادا ده بیا لکه رښتیا راباندې وایې که نه زه درته وایم چې د دې غونډل نه راباندې دا ګران ده خو دا مازدیګر چکر وهه ورځ دا ده که نه چې دادا لاندې ولاړ دی ته پاس په خره ناست باید لاندې راکېوځې احترام یې وکړې ته کوشه وروره داسې حساب ده زما وظیفه هم دا ده زما وظیفه خرکاري ده وروره تاسو څه کار ده پکې ته بس خپل کور لګانې ګرځه بس تازه دادا دا مېلمه کور ته ونه پوه شي ډوډۍ موډۍ پرې وخوره او زه ځم چې هغه پټي ته ورځم او ډوډۍ مې کور کې وخوړله دادا ولیده دا خو زما هم کور دی زه هم دلته حق لرم خیر ده که زه ښار کې وظیفه لرم دا چې تا مېلمه بوځه او ډوډۍ وخوره خو بله خبره دا ده دادا دا اوس زه نه پرېږدم داسې کار کړو په دې ژوندي دا ځمکه تقسیم کړه سبا خدای ناخواسته تا باندې چې وشي دا خو بیا ظالم دی دا خو موږ له حق نه راکوي ځه ظالم دی خو ما ته مخه پرېږده تاسو زما ته منئ که نه د دې خرم تاسو نه خوښېږي پوه شوې که نه دا خرم تاسو پېژندلي یاستئ پوه شوې که نه ما درته ونه ویل چې دا په خر باندې خبره نه مني خفه نه شي نه خیر ده ته خو خبره پوهېږې هغه خو لږ ذره مستي غوندې ده په مستي کې ده ځوان ده دا چې په مستی کې دی زه هم اوس نن سبا په مستی کې راغلی اول به واده ماله کې بیا به د علي خان ته کې راځئ چې جرګه په هلته په دیره کې ځه انجینر صاحب هلته ته زویا دوی سره ته عمر په ښار کې تېر کړي اوس دادا ته لا وایي چې پټۍ را سره بېل کړه دا خواري پکې موږ وباسو پوه شوې سهار او ماښام هم پکې پته نه لګېږي وروره جانه وایي پټۍ را سره بېل کړه دا موږ سره جنجال کوي ده به داسې ما ډزې کړي دي دا خلک سره راغونډ شوي دي هلکه دا خبره خو رښتیا کړې ده ما په خیال زه یو سره قتل منم هم نه خواري به زه پکې زه کوم او پټۍ به مفت کې دا اخلي دا ګل خان کاکا څه کوي او په خدای کې موږ غم و ښادۍ ته خو نه لري او کله چې فساد ښکاري موږ حاضر دې سره منم نه تاسو نور جنجالونه مه کوئ دا ځمکه ټوله د تاسې ده تاسې په منځ کې تقسیموم تاسې جنجال مه کوئ جوړ راسئ خپل په منځ کې دغه د ورور راغلی ده دا پوه سړی ده تاسې په منځ کې دا منځتوب کوي تاسو نور جنجالونه مه کوئ نو دا ملک صاحب هم راغلی ده دا ملک صاحب هم تاسو ته نصیحت کوي دا نور ورونه هم راغلی ده دا پوه سړی ده دا هم دا تاسو ته وایي تاسو جنجالونه مه کوئ په منځ کې جوړ راسئ ښه کار نه ده زموږ تاسې اسلامي کار ده په منځ کې ښه توب داسې ویراني مه کوئ نو سلام علیکم وعلیکم السلام دادا سلام علیکم دا څه خبره ده زما په خیر زما د واده خبره کوئ که څه کوئ راشه کښېنه ته خبره پوه شي بیا ګل خان کاکا سلام علیکم ملک صاحب په خیر هلې جوړې خیریت ده ورېږئ که نه ستړی مه شي وروره ستړی مه شي دادا ستړی مه شي خیر ستړی مه شي وروره لالا ته چې راشي که نه قلم ځان سره فساد خو راوړې خدای دې خیر کړي فساد ما نه دی راوړی نن زه د فساد ختمولو نه زه راغلی یم څنګه راغلی چې دا فساد د منځه لاړ شي څه شی فساد هم کړی ده خو ته چې زه ما کار کړی دی دی چې ما کار کړی دی منځ کې سره جوړ ناست دی دا بېچاره هم په جنجال اخته کړی دی یار وروره بس رور مې که نه او هغلته مې دادا هم ناست ده پوه شوې که نه څه بل څه خبره هم ته نه شم کولی تاسو خاریان چې کله د ښار نه دې کلي ته راشئ که نه بس تش فسادو سره بوجېګانې فسادونه ځان سره دلته راوړئ او څه خبره ارام یو هېڅ خبره نه وه او ته چې دلته کله راشي بس موږ ته یو جنجال وګورې ګوره لالا زه په خپله نه یم راغلی دې دادا ما ته زنګ والی او صاحب وایي مې دې دواړو منځ کې هر وخت دو جنجالي داسې کار کړم چې ته راشه د کلي ملک هم راغوښتی دی دا نور ځوانان هم دي دا ځمکه زه په خپل ژوندینې دې ټولو ته تقسیموم ستا برخه به هم شي زما به هم شي د ده به هم شي چې دا جنجال یې منځ نه غوچ شي ګوره تاسې دلته چې ټوله شوی ملک صاحب هم راغلی ده دا ملک صاحب د دوی جنجالونه نه ختمیږي دا زموږ ځمکه تاسو ته معلوم ده دوی ته تقسیم وکړه چې دا جنجال خلاص شي زموږ تاسې په وطن کې
دا جنجالونه دا په د افغانستان کې درې ورونه نه جوړیږي دا ټول افغانستان څنګه جوړ شي کنه هیڅ خبره نه ده زموږ تاسو دین مذهب کې دا جنجالونه منع کړی ده په دوی په منځ کې جوړ نه راځي نو د تا دغه زمن چې دومره بې انتفاخه دي انشاءالله ټوله مځکه د ماته معلومه ده زه به یې ورویشم بس آینده به دغه مشکلات د تا په کور کې نه دا غم به دې ختم سي بالکل صحیح ده ورونو لږ شرم وکړئ عزیزان دوستان به لرئ دغه تاسو درې ورونه یاستئ په یوه لار سره نه ځئ سپین ږیری پلار د هر وخت خفګان منځ کې راځئ چې ټول به په یو جمع جرګه باندې دغه مځکه وویشو او تاسو به سره په خپل کاروبار سره پوه سئ په خپله مخه به ونیسئ وروره تاسو د یوه مور او د یوه پلار اولاده یاستئ داسې چل وکئ چې خلک هم در پورې خاندي راځئ دغه روغه جوړه به په یو ورځ باندې سر ته ورسوو خدای دې خیر کړي دا پلار هم ضعیفه ده راځئ په همدغه ځای به یو دعا وکړو له خیره او لاس به پورته کړو دا مځکه به در وویشو دغه جنجال به ماینده له منځه ووځي وا ملک صاحب قربان دې شم وبخه چې تاسو مشران هستئ مونږ خو د پلار مخې ته نه راځو پلار خو چې مونږ د ساعته خطا کړي کنه زه د پلار مخې ته نه راځم خو زه به مونږ په دې ورونو منځ کې چې دا سړی راشي د بازار نه نو عقلا مونږ په دې کور کې یو جنجال جوړ کړي چې ځمکه بېله کوو ځمکه داسې که ټول جنجال دا سړی جوړوي مونږ خو جنجال نه جوړوو غونډل هم ډېر ښه هلک در وروزم د پلار خدمت کوم دغه ده شپه ورځ د پټي ته شو سهار د وخت او کار کوو خپل پټي کې مونږ خو چیرې دي ویلي وروره دا جنجال ټول ما کې دی ملامت هم زه یم پوه شوې تاسو خو دواړه داسې بزرګانان هستئ که نه چې پلار سره جنجال نه کړئ همدې دادا ما ته زنګ ووهه چې دوه وخت ما سره جنجال کړه خو ملک صاحب زه د دې ځمکې نه هم تېر یم هر څه نه زه ور تېر یم دو پواږي او ځمکې پواږي زه تر لاړم ته زویه کښېنه د دوی خبره نه منه دلته کښېنه ملک صاحب هم راغلی ده په منځ کې روغه جوړه راشي کښېنه ستا خاطر را باندې ډېر ګران نه ته خیر نه کښېنم خیر چې دو په ځمکه جنجال خیر د تا هم ځمکه د خدای ته به پاتې نه د تا ورونه ده کښېنه د دو ته مبارکي نه کښېنه ته داسې کارونه بې اتفاقي مه کوه که نه زه بې اتفاقه نه یم دادا زما حق هم همدوله ورکړه چې دو ماړه شي ځکه چې زما هغه یوه وظیفه هم بس دی چې دو خوشحاله زه خوشحاله یم ملک صاحب خیال خو دې وورته که نه دا دغسې جنجالي سړی ده د مشران ناست وي مشران له منځه راپاسې زه یې نه منم او بده ته دا یې څنګه نه مني د ده زړه یو خدای خبر ده خپله فکر وکړه ته وایه چل وکړه ښه دغه کوزه د کوهي مځکه نه ده دا دوه جیربه به د ښار والا ته ور وسپارو ښه او بره د کاریزم ځکه به د ورور ته وسپارو ښه او دغه د کلي مځکه نه ده دا به دوه جیربه ده خو ماته معلومه ده هغه به ته واخلې او بسم الله الله اکبر په همدې به فیصله وکړو په دې منډو باندې سره نه خلاصېږي تاسو و ملک صاحب زه خو به یې ومنم خو چې هغه جنجالي خاری ومني موږ سره که نه مني به ولې به یې نه مني خدای غني باچا ده رابسي بېرته به یې راوغواړو او دا فیصله تاسو ته منظوره ده قبول هم ده و ملک صاحب ګلخانه دا ته څه خبره کې خفه نه شي هغه کومه ځمکه چې ما ته راکوئ تاسو هغه خو ټول سیلاو وړی دی ولې زه به په سیلاو کې شپې ورځې سبا کوم زه یې نه منم تاسو سره خفه نه شي زه هم لاړم د خدای په امان راشه اوس یې راټینګ که ملک صاحب خو تاسو صاحب چې موږ ټول لیونیان دي ټول لیونیان دي په خدای چې زه هم ځان سره لیونی کړی یم او زمغه سپین ږیری دادا هم لیونی کړی ده پوه شوې که نه نه یې مني چې نه یې مني زه څه وکړم ګوره تاسې خو په منځ کې نه جوړېږي ملک صاحب وګوره ښه دوی نه جوړېږي زه هم د دې منځ کې ځو دوی پیږي دا ځمکه پیږي دا زندګي پیږي زه هم لاړم له خیره سره یو دادا رسید دادا هم رانه لاړ نو زه څه کوم دا پلار درنه خفه ده او تاسو چې پلار خفه که تاسو نه خدای هم خفه ده تاسو سره نه جوړېږئ سهار راغلي دا دوه ورځې منډې او رامنډې تاسو یو وخت کې سره په یو دسترخوان کې نه ناستئ یو داسې ځئ یو داسې روان سئ وتښتئ موږ په میدان پرېږدئ تاسو د خدای جوړ کړي موږ هم درنه لاړو بسم الله الله اکبر ملک صاحب چای ډوډۍ نه خورئ ما سره خیر اوسېږئ راځئ چای وڅښئ سلامت اوسېږئ ځئ ځئ وروره ورور داسې لاړو دادا داسې لاړو ملک صاحب داسې لاړه که ښایي دا ځمکه بس ما ته پاتې ده پوه شوې که نه به زما به خاني وي پوه شوې او بس دهقانان به مې لګېږي به زه به قرار په دې سره قالینو کې پروت یم پوه شوې که نه خدای به یې واده راله راکړي انشاءالله بچي به مې وسې کار به جوړي زه مړه بس ته مو پسې ورځه څه شو لاسګاډی مې څه شو زه راځئ دغه یو څه شو لږ پیاز یې هغه مړمه بازار ته خرڅوم یې پوه شوې خپله خرچه وباسم دادا ته خپل کار کوه خاریه ته خپل کار کوه
زه لاړم